سلامونه ملګرو، ستړي مه شئ په دې هیله چې جوړ روغ او د صحت په کالیو کې به نغښتي یاست او اختر به مو تر دم ګړی په خیر سره رسولی وي. موږ فعلا د لښکرګاه څخه راغلي هلمند ولایت باباجي ولسوالۍ ته. تاسو خو پوهېږئ باباجي ولسوالۍ هغه سیمه ده، هغه د ویډیو کې وینئ چې د انسان روح پکې تازه کېږي. نو ومې غوښتله چې راسمه دغه ښکلې ښایسته او رنګینه ساحه په تاسو باندې هم ووینم. که چیرې تاسو په هر ولایت کې یاست او زما ویډیو په هر ځای کې ګورئ، نو کله چې تاسو هلمند ولایت ته رالاست نو د باباجي ولسوالۍ څخه حتما لیدنه وکړئ. نو زه دا ډاډ درکوم چې انشاءالله تاسو به د دې سیمې نه پښیمانه نه شئ، ځکه دا ډېره ښایسته سیمه ده. نو موږ اوس نیت کړی دی چې د باباجي ولسوالۍ نه ووځو دغه نوي عمومي ډامبر ته. کېدای شي ډېری ملګرو دغه د باباجي ولسوالۍ کې چې دا نوی سړک تېر شوی دی د ګرشک عمومي لویې لارې ته، نو انشاءالله دا عمومي لاره به هم په تاسو باندې ووینم چې ډېره خوندوره جوړه شوې ده. نو تاسو راسره اوسئ، انشاءالله تر ګرشکه پورې به همداسې میده ځو.